په غزنی ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکز هغه مرکز چې د ورځې ورته په سلګونو کسان د برېښنایي پیژندپاڼو د اخیستلو لپاره راځي، خو ډیری یې په شپو د یوې برېښنایي تذکرې لپاره دلته په غزني ښار کې تیروي. د غزني ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو کارکوونکي ورسره دوهګونی چلند کوي او هغه کسان چې واسطه ولري د هغوی کارونه زر، خو هغه کسان چې بې واسطې دي کارونه یې ان میاشتو ته رسیږي. وکیل چې د غزني ښار د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي په یاده اداره کې ورسره دوهګونی چلند شوی. نوموړی وایي چې کارکوونکي یې ټول غیر مسلکي دي. 15 ورځې کې د دفتر له طریقه رسمي مکتوب د موږ ټولو کارمندانو تذکرو فرمې ورته لیکل کړي او رالیږلې وې دلې. د پنجشنبې په ورځ ما ته زنګ وواهه، پرون ورته راغلم. پرون چې رالم نوبت مې و، د ما نوبت یې تر ټولو شاته کړو. ما ورته وویل موږ ته هلته شوراګانې راغلي دي، راته ماتل دي، روسۍ راواخیسته د لاندې یې کېښوده. د هغه وروسته زه د باندې راووتم، بیا هم ولاړ وم د باندې. د اصلاحات ادارې یو نفر راغی، پېژندل مې هم ولاکه د وردګو زه یې وپېژندلم، تر لاس یې ونیولم. خیر وایي دغه حاجي صاحب دا کار ور مخته کړه، د ادارې کارمندان دي کېدای شي دې ته مراجعین ناست دي. په دغه وخت کې د شی نومېږي دا کونج کې ناست نوم یې راچیر شو. تاجک ورونو چې د وای ما د واسطه خو هغه الفاظ یې ډېر غلط استعمال کړو. زه وایي د والیم څه کړي په واسطه کې رئیس اصلاحات ادارې خو څه کوي، مال ما واسطه نه ده کړې، یو عذر مې درته پیش کړی ده. زه یې دې ته مجبور کړم چې ما خپلې ورقې پرې کړې، مال دا تذکره نو بیا تو واخله. تبعیض کوي، ټول د یوه قوم خلک دي، دا احصایه ده. د ما لاندړ سره دی څه خبره ده؟ د ما لاندړو ولسوالۍ څوک راځي هغه د هوټل ځای دلته نه لري چې په هوټل کې واوسي. د غزني ښار یو بل تن اوسیدونکی محمد نعیم وایي چې داسې کسان یې لیدلي چې د موبایل په زنګ کولو خپلې پیژندپاڼې ترلاسه کوي، خو د ده 3 میاشتې کېږي چې په یوه او بله بانه یې پیژندپاڼه ځنډېږي. یعنې زنګ به ته راغللو د شوروم نه چې د تذکرې هغه کوم نمبر او شاید مغو تلیفون په واسطه باندې ثبت شول، او ځینې خلک بیا دلته چې حاضر وي د هغې کار هم نه کوي، لکه ځینې تعصبات او ځینې وړ مشکلات چې هغه باید دلته جدي باید په نظر کې ونیول شي او د دغه مشکل باید غم وخوري، ځکه دلته خلک راځي په شپو او ورځو ولاړ وي، ځینو ته زر کار خلاصېږي او ځینو ته په ډېرو ورځو کې وخت ورکول کېږي. دغه تعصبي دغه چې د موږ وطن یې در بدر کړی، دغو مشکلاتو ته باید زر رسیدګي وشي او دغه مشکلات حل شي. دوی غوښتنه کوي که حکومت یې غوښتنې ونه مني، دوی به په مدني حرکتونو لاس پورې کړي او لویې لارې به وتړي. دا ټول هغه څه دي چې په غزني کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ریاست مسؤلین یې ځینې ردوي او ځینې یې بیا مني. په غزني کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ادارې رئیس شیرین آقا اسحاق وایي چې په غزني ولایت کې تر اوسه د برېښنایي پیژندپاڼو یو مرکز فعالیت کوي او دوهم مرکز به په راتلونکو ورځو کې په کار پیل وکړي. نوموړی وایي چې د ورځې 200 کسان بایومټریک کوي. زموږ د دې پوښتنې په ځواب کې چې په یاده اداره کې له خلکو سره ناسم چلند کیږي، خو نوموړی یې نه مني او دا خبره ردوي او وایي د دوی ټول کسان مسلکي او چا سره یې بد چلند نه دی کړی. کېدای شي بعضې وخت کې که نه یو څوک راځي، نو زه نه وایم چې ډېرې واسطې به وي، کېدای شي یو نفر نیم نفر به وي، یعنې دا باید رد نه کړم که نه. که زه وایم چې بالکل واسطه نشته، دا خو به غلط خبرې، یعنې دا رقم چې خلک وایي چې ډېرې واسطې، نه ډېرې واسطې نشته. صحیح کېدای شي یو نفر د ورځې یا 2 نفره که داسې واسطه یې کړي امکان شته، ولې د ډېرو واسطو خبره زه نه منم، په هېڅ صورت نه منم. دا کسان چې موږ ډېر مسلکیان ځکه دي چې د مرکز نه ټیم راغلی، دوی ته 2 هفتې درس ورکړی ده او په دې برخه کې دی ورځ په ورځ دی مسلکي کېږي، ځکه یو سړی چې په یو موضوع کار کوي که یو ورځ نه پوهېږي، سبا ورځ خدای چې مجبور دی چې له چا نه پوښتنه وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د برېښنایي پیژندپاڼو له مرکزي ادارې سره اړیکه ونیسو، خو له پرله پسې هڅو سره بریالي نه شوو. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني.